سلامونه مې قبول کړئ د خان کلیک چینل درنو مینوالو. تاسو ته یو افسوسناک خبر د وږمې په باره کې درکوم چې هغه ډیر په بد حال ده او په هسپتال کې ده او ځینې رپورټونه دا هم وایي چې هغه وفات شوې ده. هغې په باره کې نور څه خبر دی دا ټول تفصیل تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. درنو دوستانو تاسو به د هر څه نه خبر شئ. وږمه چې د پښتو یو ډیره مشهوره سندرغاړې ده او په سلګونو زرګونو سندرې پښتو ته ویلي دي. نن سبا چې د هغې څو ورځې وړاندې یو ویډیو راغلی وه چې په هغه ویډیو کې هغې جړلې هم او ډیره په بد حال وه او خاوند هم دا خبرې کړې وي چې وږمې هیڅ چاته تر اوسه پورې داسې لاس نه دی نیولی او نه د چا نه غوښتې ده، خو کله چې دې سره پیسې وي او شهرت او عزت نو په هغه دوران کې دې د ډیرو خلکو ودونه کړي دي، یعنی د ډیرو جنکو سره مرسته او امداد کړی دی. خو اوس چې دا په دې حال ده نو خلکو ته پکار دی چې دې سره مرسته وکړي. د هغه پروګرام مقصد هم دا و چې وږمې دپاره چانده وشي او وږمې په دغه پروګرام کې د حج خواهش هم ظاهر کړی و چې دغه پروګرام یې ډیر زیات وایرل شوی هم. خو اوس مهال په سوشل میډیا باندې یو خبر ډیر زیات چلیږي او د وږمې په باره کې ویل کیږي چې هغه وفات شوې ده. نو درنو دوستانو موږ د همدې خبر په باره کې معلومات کول غوښتل ځکه چې موږ نه ډیرو کسانو او ډیرو مینوالو غوښتنه کړې وه چې آیا وږمه رښتیا مړه ده که ژوندۍ ده. نو موږ چې کله د هغوی خپلوانو سره یا د هغوی نږدې ملګرو سره رابطه وکړه نو دا خبر مخې ته راغی چې په هغې باندې هیڅ هم نه دي شوي، هغه ژوندۍ ده. اوس مهال ښه په خوشحالۍ ژوند تېروي، خو البته غریبي ډیره زیاته شوې ده او د کینسر بیماری ورته لګېدلې. نو د دې وجې نه هغه ډیره زیاته مشکلاتو سره مخ ده او د خلکو نه د امداد او مرستې غوښتنه هم کوي. قدرمنو دوستانو دا و د وږمې په باره کې یو تازه خبر چې تر تاسو مو در ورسوو. که تاسو غواړئ چې په آینده کې د خان کلیک چینل ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسي نو همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په الله سپارم. خوشحاله اوسئ، بریالي اوسئ.